وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لدينا مخي دروجي بحث شروع او دروجي بنیادی حیثیت اخکارا کچدا پا تمام امتونو باندے فرض وا. بیا پاغی کی نرمیم او فرمایلا چې که مریضی یا په سفر باندې نو بالکل هغه ته اجازت شته چې هغه کوجه کی، خو که بالفرض دی روجه نیوي شي او وی نیوله نو دا به ډېر زیات بهتري ده د دپاره. نن د رمضان شریف په ننني درس کې د رمضان شریف فضیلت هغه ذکر کوي. رمضان دا د رمز نه اوته دی او رمز چې دی دا تپش ته ویه، تو ته ویه. په دې کې دې معنا کې د اوبه کېدو، په خپله اوبه کېدل یا بل اوبه کول وغیره، د اوبه کېدو چې یو څیز ویلی شي د ویلی کېدو معنا په دې کې چې دی نو پرته ده. نو دا میاشت چې دا گویا کې د انسان نه ګناهونه ویلې کوي، ځکه ورته رمضان وایي. او دا رمضان قرآن عظیم الله فرمایي چې په دې رمضان شریف کې د قرآن عظیم الشان نزول شوی دی. امام جعفر صادق رحمت الله علیه فرمایي چې د الله تعالی نعمتونه په انسان باندې ډېر زیات دي، او په دې کې دوه نعمتونه ډېر لوی دي. یو د حضور علیه الصلاۃ والسلام وجود مبارک او دویم قرآن پاک. دا ډېر لوی نعمتونه دي. د دې دوه نعمتونو اړو مقابل شته نه، نو انسان ډېر ناشکره دی چې د دې دومره عظیم نعمت چې دی نو قدر ونه کړ. او افسوس دا دی چې د عام انسانانو نه خو ګیله دومره نه ده، د مسلمان نه وی ګیله ده چې مسلمان د دې نعمت قدر ونه کړ. نه قرآن پیژنده او نه چې دی نو پیژندل مراد دا نه دی چې دا د خدای کتاب دی، نه د قرآن مطابق به ژوند تیری، هغه زندگی به جوړی کم قرآن چې تا ته وینا کړی ده. د دې ظاهر جون کې اکثر زه د مثال تاسو له درکم، داسې تاسو څه شی واخلئ، کمپیوټر واخلئ یا بل داسې یو الکترانیک مشین واخلئ، نو هغې سره کپنی او کتابچه راولیږي، هر قسم د بجلی څه سیزي، نو هغې سره کپنی کتاب راولیږي چې بھئی د دې کتاب په رڼا کې د دې استعمال وکړه، دا دونه بجلی پکې لګي، دا چلې هغه چلې. اوس که یو انسان وی چې نه مړه کتاب پرېږده زه په خپله پوهېږم، نو هغه څیز به نقصاني کړي، ځان به تمام نقصان کیدی شو رسی، او که ځان ته نقصان ونه رسو دغه څیز به خراب شي. دغسې الله رب العزت موږ ته قرآن عظیم الشان د دې دپاره را لېږلی دی چې دا قرآن ستا د ژوند دستور دی، دا ستا منشور دی، دا ستا دستور دی. او بیا را سره احسان په دې وکړو چې ته به د دې په شان زندگی تیری، خو یاره اوس د دې په شان زندگی زه جوړول غواړم او جوړوم، خو یاره اوس داسې چې څه نمونه چې کوم دی ما ته وی چې یاره نو ما ته به لږه اسانتیا وه،
نو الله فرمایي چې دا غي تنظیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. رسول الله مبارک زندگی بس تاسو د پاره می ماډل لرولېګا د قران مطابق به زندگی جوړه خو څنګه به جوړه رسول الله مبارک ته ګوره اغي مبارک ته ګوره چې اغي څنګه زندگی جوړه کړې ده دا اغي مرګرو څنګه زندگی صحابه جوړه کړې ده دغه څه زندگی بس جوړه. نو مفسر فرمایي چې ډېر د افسوس خبره ده چې نن مسلمان د دې نعمت نه ځان محروم کړي دي قصدن عمدن. نو دې کې د رمضان شریف بل قرآن عظیم الشان فضیلت پکې ذکر کړي چې قرآن عظیم الشان په دې میاشت کې د دې نزول شوی دی. او بیا الله هم هغه خبره پکې چې که انسان مریض یا په سفری نو خیر دی اجازه شته او د دې مطلب دا دی چې الله په تاسو باندې آسانی پیدا کړي تکلیف کې تاسو نه چاهیے. نو اے خلکو په زور ځان مصیبت کې ما چوي چې تاسو د الله د احکاماتو نافرمانی کوئ خوب د الله په عذاب سره به مخشه مصیبت کې بزان غرزوي. الله فرمایي چې مصیبت او تکلیف کې ځان د خپل لاسه مغرزوي. شهر رمضان میاش د رمضان شریف چې ده میاش د رمضان شریف چې ده الذي دا هغه میاش ده انزل فيه القرآن چې په دې کې نازل کړی شوی دی قرآن پاک. قرآن پاک پر رمضان شریف کې نازل شوی دی. هدن للناس هدایت ته د پاره د خلکو. نو پر رمضان شریف کې په یو ځل نازل شوی دی او بیا د اسمان د دنیا ته د لوح محفوظ نه تقریبا 23 سال کې نزول برابر شوی. نو پدې کې الله فرمایي چې د قرآن عظیم الشان مقصد څه دی چې تمام انسانانو د پاره مسلمانانو د پاره ګوره یوازې نه تمام انسانانو د پاره پکې خیر دی کدا اصول خپل کړ تمام للناس تمام خلکو د پاره. نو تاسو خیال وکړئ نن په دنیا کې چې کوم بيدینا قومونه دي او هغه بالفرض داسې لږ زندگی خطرې نو هغه بعضی اصول خپل کړی دي. بعضی انګريزانو کې داسې خلک شته چې هغه اصول داسې چې هغه به دوکه نه کوي دروغ به نه وایي هغه به غیبت نه کوي. نو دغه اصول خو د قرآن اصول دي دغه تعلیمات خو د قرآن تعلیمات دي هغه یا د قرآن نه غشتي دي یا نه دي غشتي خدا تعلیمات د قرآن دي دا تعلیمات د رسول الله مبارک دي. نو دغه تعلیمات چې هر چا خپل کړه هغه ته به فایده ملاوي. اوسم چې کم دی باقاعده په انګريزانو په وطن کې په انګلند کې وغیرہ دغه په عدالتونو کې د عمر لاس په نوم باندې بعض قوانین داسې دي چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه په خپل دور کې نافذ کړو هغه دونه فایده مند دي چې هغه نن غیر دین خلکو خپل کړی دي او باقاعده نوم هم هغه ور کړی دی چې عمر لاس. نو الله فرمایي چې انسان غوړي قرآن دا د تمام خلکو د پاره هدایت دی. خو اے مسلمان ته ډېر بد قسمت چې ته ځان ته مسلمان وي او ته د قرآن د نعمت نه محروم شې د دې خواږونه چې کم دی محروم شي. وبینات او واضح دلائل من الهدى د هدایتنا والفرقان او حق د باطل نه جدا کون کې. فرقان ستوي فرق کون کې په منځ حد حق او د باطل. د قرآن عظیم الشان کار سدي چې تا ته بچ کم دی د صحیح د رهنمایي ستاره رهنمایي وکړي. ناشنا زه ته سړی لاړ شي نو غزه کزان سره سوکوي بيدا زمنګ لکه زمنګ د تبلیغان مرګري اکثر وی کنه بيدا یو پکې رهبر شو دی به مونږ ته لار خي دا زمنګ رهبر شو. قرآن بهترین رهبر دی قرآن بهترین رهنما دی بهترین هدایت ورکون کې دی. او بل د قرآن عظیم الشان بل مقصد چې جائز او ناجائز د تخکارا کوي حق او باطل د تخکارا کوي حرام او حلال د تخکارا کوي خپل او پردي د تخکارا کوي چې دا ستا حق دی او دا پردي حق دی. نو چې د قرآن عظیم الشان نه انسان خبرې نو په دې اصول به عمل وکړي چې خبره پینې خو بتر څه بدغه سه ګډوډ ژوندۍ به تیری. فمن پس هر چا چې شاهدا چې دې پس هر هغه څوک شاهدا چې دې حاضر شو یعنی الله پاک دته زندگی ورکړه او میاش د رمضان په د باندې رااله
منکم الشهر پتاسو کې د میاشت ته فلیصمه نو پکار دی چې دی دا میاش پکار دی چې دی دا روزي ونیسي دی دا روزي ونیسي دلته مراد فرضیت دی یعنی پکار مطلب دا نه دی چې ګنې کا خوخه دونی کې خوخه نه نندنیسي نه دی دا روزي ونیسي دا گویا کې یو نصیحت په شکل کې دا خبره ده چې دی دا روزي ونیسي نو جوس قصدن مدن یو سړی د رمضان روزي خوري دی خو بزان مصیبت کې ورځي یو خدا دې چې د رمضان شریف په روزو نیمو سره د انسان د بشماره بیمارو فایده کیږي بشماره بیماره وسره الله پاک جوړي او د آخرت فایده خو چرته تل نه ده ومن کان مریضا هر هغه څوک چې هغه مریض وي بیمار وي او علی سفر یا په سفر باندې وي په سفر باندې فعدة ندید گنتی پوره کی من ایام اخر د نور ورځونه پس عذر سره ته روزه پاتې شو خیر دی چې هر کله سو روزي او خوړې دا غي شمار دیو کی بیا دا غي نه پسته چې کوم روزي ونیسي او مثال په تور بیماری داسې و چې بیخي روزي نشو نیوي فدیه ورکړه اوس ول الله طاقت ورکو صحت ورکو ا بیماری جوړه شو اوس دیونی سي هغه فدیه چې کوم ورکړه دا غي صدقه شو او دې کې دا خبرم ده چې دا پکې نه ده چې یو سړی روزي نشي کنه دی بټول روزي په یو ځای نشي دیش به پورا کوي خیر دی دوه درې روزي دیونی سي بیا دې پکې دمو کې یو ورځ ده بیا دیونی سي بیا دې دمو کې بیا هغه 30 روزي دی برابر کې غاړه بیا آزاد شي یرید الله اراده کړی د الله پاک اراده کوي الله پاک بكم اليسر پتاسو د اسانتیا الله فرمایي ز پتاسو تکلیف نه چوم تاسو ته اسانتیا پیدا کوم ولا يريد بكم العسر پتاسو باندې د سخته اراده نه کړ بلکې بل ځای کې قران عظیم شان کې فرمایي چې الله فرمایي چې زما په اراده کې په خپل مخلوق باندې ظلم کول نشته زما په اراده کې دانشته چې په خپل مخلوق زیاته وکم نو گویا کې انسان ته چې سره سي دا د خپل لا سره سي د خپل بد او اعمال او د الله صدته غرسیه ولتكملوا العده د پاره دي چې تاسو پوره کې شمار چې دا شمار پوره کې دا اسانتیا مې په دی وجہ تاسو باندې راوسته چې که عذر نه د باندې د تروجي پاتې شي نو خیر دی بس دا خپل شمار پوره کې ولتکبر الله د پاره دي چې تاسو بڑای بیان کړئ د الله تاسو لوی بیان کړئ د الله علامه په هغه طریقه هداکم چې هدایت درکړې تاسو ته چې د کومې طریقې تاسو ته هدایت درکړې ده په دغه طریقه چې کوم دی د الله پاک شکر او باسه د الله پاک شکریا ادا کړئ ولعلکم تشکرون د پاره دی چې تاسو شکر او باسه یعنی چې کم میاش هغه د قران عظیم الشان څومره لوی نعمت داغه په وجه سره هغه میاشتم الله یو مقام ورکړی دی نو دغه میاش بیا د دې قابل ده چې دغه میاش ته هر یو منټ هر یو غنټه د انسان د الله په شکر گزاري کې تیر کی د الله په عبادت کې د انسان تیر کې چې دا دونه مبارک او بختور میاش ده چې بدی میاش کې الله ما ته قران را لېګل دي او د نفس یو داسې تربیت وشي چې کوم قران دته الله را لېګل دي چې دا ماده د کې پیدا شي چې د دې ذمہوارو ته دی غاړه کیږي چې بس ما ته الله څنګه ویل دي د پسې ژوندۍ بزتیرو دا گویا کې د روحاني او مانوي مقاصد دي دروځي او د رمضان شریف بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه د خالق اسم شهر رمضان الذي دا میاش د رمضان شدا الذي هاغ میاش دا انزل چې نازل کړی شوی دی فيه القرآن پدې کې قران پاک هدل للناس دا هدایت ته د پاره د خلقو وبینات او واضح دلائل من الهدى د هدایتنا والفرقان او فرق کون کې د حق او د باطل په منس کې فمن شهد پس هر هغه څوک چې حاضر شو منکم الشهر تاسو نا الشهر دی میاشتا فلیصمه ندید روجی اونیسی ومن کان مریضا هر هغه څوک چې وی مریض او علی سفر یا په سفر باندې فعدۃ ندید گنتی پوره کی شمار دی پوره کی
من ایام اخر د نور ورځونه یرید الله اراده لري الله پاک بكم اليسر پتا سو باندې د اسانتیا ولا یرید بكم العسر اراده لري پتا سو باندې د سخته ولتکملوا العده د پارا دې چې تاسو پورا کې شمار ولتکبروا الله د پارا دې چې تاسو بڑای بیان کې د الله علامه په هغه طریقہ هداکم چې هدایت درکړې تاسو ته ولعلکم تشکرون د پارا دې چې تاسو شکر وباسئ صدق الله العظیم ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد طبرانی شریف حدیث دی چې دا ټول کتابونه چې راغلي دي دنیا ته تقریبا دا ټول پر رمضان کې راغلي دي د حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم مبارک صحیفه سلور غټ کتابونه دنیا ته راغلي دي او سل واړه راغلي دي واړه کتابونه هغه ته به صحیفه وي نو هغه ته چې کومه صحیفه راغلي وي نو هغه د رمضان شریف لومبه تاریخ باندې چې کوم دی ابراهیم علیه السلام ته الله پاک دغه صحیفه ورکړ تورات شریف الله پاک پشپغم رمضان نازل کړ دا رمضان شریف شپغم ورځ انجیل شریف الله پاک په 14 رمضان باندې نازل کړ او قران پاک الله پاک په 30 رمضان مبارک باندې نازل کړ نو بهر حال دا رمضان د قران پاک د دې خپل منس کې چې کوم دی ډیر قریبي او ډیر نږدې تعلق دی الله دې د عمل توفیق را نصیب کړي صلی الله تعالی علیه اللهم امين الحمد لله اللهم ارحمنا وارحم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم جزاك الله خدای پاکم خوشاله